سلامونه او نیکې هیلې د هیله اکاډمي درنو څارونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. خوشحاله یم چې د مایکروسافټ ورډ د یوې نوې برخې په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې بیا هم زه د مایکروسافټ ورډ پروګرام پرانیزو. دلته په بلینک ډاکومنټ باندې کلیک کوم. راځم بیا هم د انزرټ برخې ته. په دې کې دلته وګورئ ورک آفلاین او ټرای اګین لیکل شوی. ټرای اګین یعنې زه به اوس انټرنټ سره وصل نه یم، نو یعنې که چېرې انټرنټ سره وصل شم غواړم چې آیکن انزرټ کړم، دې څخه کولی شم. ورک آفلاین یعنې که چېرې ته په کمپیوټر کې آیکنونه ولرئ له کمپیوټر څخه انتخابوی شئ. دلته تاسو ته وګورئ خپل صفحې مو خلاصېږي، دې څخه کولی شئ چې پرانیزئ. نو که چېرې تاسو سره نه وي له دې څخه نشئ کولی استفاده وکړئ. که چېرې به انټرنټ در سره وي کولی شئ آیکن هم انزرټ کړئ. 3D ماډلز که چېرته تاسو سره 3D ماډلونه وي کولی شئ هغه هم پرانیزئ. دلته ما سره اوس 3D ماډل هم نشته، هغه هم نشم کولی دلته پرانیزم. سمارټ آرټ دا څه کار کوي؟ سمارټ آرټ دلته وګورئ، تاسې کله چې مثلا جدولونه یا لیستونه غواړئ ترتیب کړئ، له دې څخه استفاده کولی شئ. لکه څنګه مثلا دلته وګورئ تاسو ته دغه ډیزاینونه درکړي دي چې کولی شئ په بېلابېلو رقمونو بېلابېلو ډیزاینونو سره دلته چی کړئ انزرټ کړئ. مثلا تاسې غواړئ چې یو ټیبل یا لیست په دې شکل انزرټ کړئ، اوکې ورته ووایئ. مثلا دلته زه راځم د ریاضیاتو برخې مثلا زه تشریح کوم. فکر وکړئ ریاضي چپټر ده، غواړم دغه برخې پکې تشریح کړم. مثلا ریاضي کومې برخې لري؟ حساب، الجبر. دلته وګورئ دغه برخې مثلا اوس لپاره ماته اضافي دي، په دې باندې زه کلیک کوم، دا یو ډیلیټوم، دا هم ډیلیټوم. دلته دې نه وروسته ماته نور شیپونه اضافه دي په کار دي چې باید پکې اضافه یې کړم. نو دلته راځم په سمارټ آرټ ډیزاین باندې کلیک کوم، آرټ شیپ دې باندې کلیک کوم، شیپ راته اضافه کړي. وګورئ ما ورته ځای نو انتخاب کړی، په خپله اضافه شو. مثلا زه وایم چې الجبر څخه وروسته راته بل شیپ شي کې اضافه کړي. آرټ شیپ آفټر یعنې تر دې وروسته راته اضافه کړه، او آرټ شیپ بیفور تر دې وړاندې راته اضافه کړه. دا البته انګلیسي په شکل ده، چپه تاسو ته اضافه کېږي. آرټ شیپ بیلو دې نه لاندې راته اضافه کړه. که دویم شکل هم غواړئ چې لاندې اضافه شي، بیا په دې باندې کلیک وکړئ، بل هم اضافه کېږي په دغه شکل. او که چېرې وایئ نه دې تر څنګ یو بل راته اضافه کړه، آرټ شیپ بیفور، په دې باندې کلیک وکړئ، په دې شکل تاسو ته اضافه کېږي. مثلا دلته هندسه هم ده او بل مسلسات. په دغه شکل ما دا شیپ اضافه کړ. دې څخه کولی شئ نور شکلونه ورته ډیزاینونه انتخاب کړئ. مثلا وایي چې دا په کوم رقم، په دې رقم ترتیب شي، په دې رقم ترتیب شي. دغه ډیزاینونه دي چې کولی شئ په مختلف شکلونه دلته اضافه کړئ. مثلا وایم په دې رقم اوسي. دلته بیا نور ډیزاینونه دي چې کولی شئ دې څخه هم انتخابولی شئ. مثلا په دې رقم څومره چې پکې کار وکړئ، دلته دغه ډیزاینونه دي کولی شئ دې څخه استفاده وکړئ. مثلا زه ورته وایم چې په دې رقم اوسي. فارمټ ته راځئ، دا هم لکه د پکچر فارمټ غوندې ګورئ هماغه اپشنونه لري. ټولې برخې دلته هم په دې کې ډیزاین هم کارولی شئ. چینج کلرز دلته کولی شئ رنګونه یې مثلا انتخاب کړئ، په کوم رقم تاسو ته واوسي، په دې رقم یې غواړئ یا مثلا په دې رقم وایي واوسي. کولی شئ دلته بېلابېل رنګونه تاسو ته درښایي، په هماغه شکل کولی شئ دلته ترتیب کړئ. نو دا په انزرټ کې د سمارټ آرټ برخه وه. چارټ څه کار کوي؟ چارټ معمولا په جدولونه یا مثلا تاسو ګرافونه چې غواړئ هلته انزرټ کړئ، له هغې څخه څه کېږي، لکه دا وګورئ د ګراف په شکل ده. لکه اقتصادي موضوعات تاسو غواړئ تشریح کړئ، یا مثلا دلته ګورئ میپ، سټاک، سرفیس، په بېلابېل شکلونه تاسو کولی شئ دلته څخه ګرافونه توضیح کړئ. دا مثلا معمولا په کرکټ کې به مو لیدلي وي چې دغه ګراف تاسې ته درښایي په هغه شکل. یا دا کولی شئ په اقتصادي موضوعاتو کې هم له دې څخه استفاده وکړئ چې دا معمولا اکثرا د اکسل سره لینک کېږي، یا دلته په مستقیمه توګه هم کولی شئ انزرټ کړئ. دلته ګورئ دا د مایکروسافټ اکسل سره وصل شو. دلته تاسو خپل هغه محاسبې انزرټ کوئ، او دلته تاسو ته دغه چی کېږي ګراف ترتیبېږي. دلته یې رنګونه مې درته ښودلي چې شین رنګ کومه برخه ښایي، نارنجي او هر رنګ چې تاسو غواړئ دلته چی کېږي تاسو ته درښایي. سکرین شاټ څه کار کوي؟ په موبایل کې مو استفاده کړي سکرین شاټ په دغه شکل تاسو چی کوئ سکرین شاټ اخلئ. مثلا دلته کوم برخې چې شته هغه نه سکرین شاټ اخلي، یا ایډ سکرین کلیپینګ په دې باندې مثلا کلیک کوم، تاسو راځي چی کوئ وبخئ، دلته سکرین کلیپینګ باندې کلیک کوم. مثلا زه ورته وایم چې ورډ کومې برخې نه مثلا دغه ځینې راته چی کړه
سکرین شاټ واخله دغه برخې مثلا دا مثلا تاسو غواړئ چې په چپټر جوړ کړئ دغه کې په دې کې تشریح کې ګورئ مثلا د ورډ دغه برخه تاته ضرور ده تاسو ته سکرین شاټ در واخیسته دا نو د ایمیج برخه ده فارمټ د کولی شئ څخه همغه په کومې برخه چې په ایمیج کې وه هغه باندې کلیک وکړئ او ترې استفاده وکړئ. همداسې د مثلا کوم ویډیو وي هغه څخه سکرین شاټ اخلي په هره برخه کې لکه څنګه چې موبایل کې سکرین شاټ کار کوي دلته هم کوي او بیا دغه فارمټ کې دې څخه کولی شئ ډیزاین یا شیپونه یا شکلونه ورکړئ په کوم رقم غواړئ تاسو در وښیي په همغه شکل کېږي. خدای دې وکړي چې اوس مو ترې زده کړي وي تر بیا ښې چارې.